نننۍ خبرې زمونږ په آداب او شرایط د دعا کې دي. نمبر 1 یو ضروری ادب دا دی چې حلال بخوري، حلال به اغوندي، حلال بسکی، دعا به دې مؤثري. دویم اخلاص سره دعا کول، دا ویل چې د الله نه بغیر بل څوک زما مقصد حاجت نشي پوره کولی. دریم د دعا نه مخکې یو نیک کار وکړه، یو نیکي وکړه او بیا الله جل جلاله ته دا وړاندې کوه چې الله ستا د دپاره مې دا فلانې عمل کړی دی، د دې په برکت مې د حاجت پوره کړي. څلورم اودس کې اوسه، پاک اوسه. پنځم د دعا په وخت کې قبلې ته مخامخ شه. شپږم دا تحیاتو په شکل کې کښېنه که معذوره نه وي، که خپو کې دې تکلیف و نو بیا خو مانځه کې هم تا ته اجازت دی چې خپې وغځې یا څنګه چې تا ته نصیب، د دعا کې هم اجازت شته. اوم اول اخر د دعا کې به د الله لوی وي، حمد و ثنا به وي د الله پاکي چې یا الله یا کریم یا رحمان یا ارحم الراحمین یا رب یا رب یا رب یا الله یا الله یا الله دا کوام. اتم اول او اخر کې درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا درود شریف دا د دعا قبله ده. او خیار خلک وی فقها د دین چې درود شریف قبلیږي، نو چې په سر کې دیم درود شریف وي، اخر کې دیم درود شریف وي، نو د الله رحمت خو ډېر لوی و رحمت دی. داسې نه کوي چې دا سر هم قبول کړي اخر هم قبول کړي منځ کې پرېږدي. نه هم دواړه لاسونه به اوچت کړي. د لاسونو اوچتولو طریقه دا ده چې دې سینې ته اوږې ته به لاس مخامخ کړي، په منځ کې داسې لږه فاصله وساته او د دې لاسونو اوچتولو په وخت کې دې تلو ته ګوره، د لاس تلي چې بعضې خلک داسې کوي، دا به جایزي خو ادب دا نه دی. داسې وکړه که ستاسو خیر دي سره هم ډېر متوجه شي، ذهن هم دې خوا شي. نه هم لاسونه به دې اوږو پورې اوچتئ، دې نه به نه پره کېږي. لسم په ادب او په عاجزۍ به ناست دي. یو لسم الله ته به خپله محتاجي ذکر کوي چې یا الله زه ډېر کمزور یم، زه ستا بنده یم، ډېر محتاجه یم. دولسم د دعا په وخت کې به اسمان ته نه ګوري بلکې تلی ته د لاسونو ته به ګوري، سر به ښکته ساتي چې زه د الله در کې حاضر یم، مختورن یم، خپل حاجتونه الله ته پیش کوم. نو زه خو ګناهګار یم، زه ډېر کمزور یم، نو څنګه سترګې اوچتې کړم؟ نو سر به ښکته ساتي. دیارلسم د الله ښکلي نومونه بالی، اسماء حسنا چې څه دي یادي او د الله صفتونه به ذکر کوي. یا رزاق و روزي راکړي، یا غفار و ما وبخي، یا رحمان و یا رحیم رحم را باندې وکړي، یا عفو ما ته معافي وکړي، یا ناصر و ما سره مدد وکړي، یا فاتح و ما باندې د رحمت دروازې کولاو کړي. دیارلسم د انبیاء کرامو او د نورو نیکانو صالحانو سره د الله وړاندې وسیله نیول چې الله د دې بزرګانو په وسیله زما دعا قبوله کړي. عمر فاروق استسقا منځ کولو ځان سره عباس رضی الله عنه بولی و چې خدای د په برکت زموږ مشکل حل کې باران وکړي. موږ به د نبی علیه السلام په ذات وسیله نیوله، نن هم د نبی علیه السلام تر پیش کړی دی. یا الله د ده په خاطر په موږ باندې د رحمت باران وکړي. بخاري شریف کې دی الله د رحمت باران وکړو. نو دا ادب دی چې نیکان خلق به الله ته وسیله کې، ځکه دا نیکان چې نیکان شوي دا د الله په رحم شوي دي، نو په دې د الله رحم دی. نو نیکان صالحین الله ته وسیله کول دا د الله د رحمت وسیله پیش کول دي. مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت الله علیه لیکلی دي احسن الفتاوی کې. پنځم عاجزۍ سره به دعا کې، د دعا ټکي به عاجزۍ سره وي، غلی غلی وایه. اتلسم مسنون دعاګانې کوه پکې، کومې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلفو موقعو کې دي اوس دي وایه. شپاړسم داسې دعا کوه چې جامع وي، چې خدای د رزق برکات راکړي. نو رزق علم تم وي، ژوند تم وي، اولاد تم وي. یا الله په رزق کې مې برکت واچي، صحت تم شامل دی، بچو تم شامل دی، وخت تم شامل دی، هر څه څوک ورکوي. ومما رزقناهم ينفقون. نو رزق داسې یو جامع ټکی دی
چې بس ټولو ته یا الله زما دین باندې استقامت نصیب کړو دا فرض تم شو نفل تم شو اعمال جسمانی ټولو ته شو دا سه دنیوي دینی حاجات ته شامل ټکی وایا خدای دنیا او آخرت میں خیسته کی یا الله دوړو جهانو کې می مدد وکي یا الله دوړو جهانو عذابونه می وساتي یا الله ټول عالم اسلام باندې رحم وکي دا دعا الله تخوا خي شپاړسم دا سه دعا کوا چې شروع کې اول ځان ته دعا وکړه خدایا ما وبخي چې خپل کاغذونه خو پاک وکړ یا الله ما وبخي او دا غینه بعد مور او پلار ته دعا وکړه اور پسې به بیا مور پلار یادې او دا غینه بعد نور مسلمانانو ته دعا وکړه ولسم که امام نو ځان نه به صرف دعاګانې نه کوي بلکې دا ټوله جمع به په دعا کې شریکي پیغمبر پاک فرمای چې یو امام جمع ورکی قوم ته او ځان ته صرف دعا کوي نو د دې قوم سره دوکا وکړه خیانت وکړه معلومه شو چې د شریعت په نظر کې د جمع دعا ډیره ښه ده چې امام مقتدی په شریکه دعا کوي اتلسم عزم سره به دعا کوي عزم سره چې خدای ته مې دا مشکل حل کړي داسې به نه چې الله کستا خوښوي دا کار مې وکړي نه یا الله ته دا مشکل حل کړي عاجزۍ سره ووایي یا الله ته مې وبخي یا الله ته مدد وکړي نور لسم شوق سره به دعا کوي رغبت سره په ځان به بوج نه جوړي شلم چې څومره پورې ممکن وي زړه به متوجه ساتي او د دعا د قبلېدو قوي امید به لري چې الله پاک به قبلوي ناامیدي به نه کړي درشتم په دعا کې به تکرار کې یو دعا به بار بار وي یا الله ما وبخي یا الله ما وبخي یا الله ما وبخي یا الله د خپل قهر او غضب نه مې وساتي یا الله د خپل قهر او غضب نه مثلا کوم ټکی چې وي کوم حاجت چې ته غواړې نو دعا به بار بار وي کم از کم درې ځل به وي یا یو مجلس کې درې ځل دعاګانې وکړه یا دریو مجلسونو کې یو سوالو کې الله پاک قبلوي مونږ اول بیان پسې دعا کو بیا مانځه پسې دعا کو بیا دې پسې دعا کو یو خو خدای قبول کړي دا زما په دې بنیاد دی مختصر دعا بیان پسې بیا مانځه پسې بیا دلته الحمدلله الله دې قبول کړي پنځشتم عاجزۍ سره او زارۍ سره سوال کول چې ځان ور پورې اونخلې مونږ ته موچه کېدل وایو که چې یو شي پورې موچه شي نو دا صرف الله سره داسې سوال به بل چانه نه کوي په سوال زارۍ کې به مسلسل لګیایي پنځشتم د ګناه سوال به نه کوي چې خدای دې مړ کړي یا دا ګاډی دې په واړی یا کور پې رالړه کړي یا دا پټی وسوځي دا به نه کوي که د زنانه بازي کوي یا بازي کسان د ګناه سوال به نه کوي دارنګې د قطع رحمۍ سوال به هم نه کوي چې خدای دې خپلو کې وجنګېدا درونه خلک کوي بعضې کم عقل د قطع رحمۍ سوال به نه کوي چې دوه د مسلمانان خپلو کې یا دوه رونه یا دوه رشته دار د دې سوال به کله هم نه کوي په دې الله ناراضه کېږي قبلېږي هم نه او ګناه ده شپږشتم داسې سوال به نه کوي چې کوم فیصله شوي وي مثلا یو سړی دی هغه سوال کوي چې خدای اوس بوډا دی چې ما هلک کړي الله پاک ته ګرانه نه ده خو عادت د الله دا سره دی یا یو هلک دی هغه سوال کوي چې ما نه جینۍ جوړ کړه اوس نو هلکانو د هلکتوب نه دی خوښ داسې جامې به اچوي داسې ویښته به جوړوي چې دی په دې هلکتوب خفه نه دی ګیره نه ساتي ټوپی نه بسري لنډې تنګې جامې یې اچولي او دغه هم لګولي څه ورته وایي شمانه ربن ورته وایي الله پاک دې ورته هدایت وکړي نو د دې دا نارینه‌توب نه وي خوښ د زنانو چې ابتدایي کم کارونه دي اوسنو هلکانو اکثر هغه اغشتي دي او د زنانو د سړو کارونه شروع کړي بعضې ښځې پکولي په سر کړي یا بڼه هم پکې لګولي دا بې حیایي ده د الله پیغمبر دې خلکو ته خیرې کړي دي دا الله لعنت دي په هغه سړو چې د ښځو سره ځان مشابه کوي او دا الله لعنت دی په هغه زنانو چې د سړو سره ځان مشابه کوي دې وجه نه زموږ په دین کې راغلي چې سړي به په لاسونو نکریزې نه لګوي سړي به په خپو نکریزې نه لګوي که بعضې وخت کې د خپې سوځي او بل علاج یې نه وي نو فقها وایي چې بیا دغه وخت کې د بعضې کسانو ته په خپو باندې نکریزې لګول اجازت شته دی د علاج په طور نور دا د ښځو کار دی او زنانو دپاره سنت دي چې نکریزې ولګوي چې د دې سړو خپې لاس او د زنانو په لاس پو کې فرق
سنت کې باقاعده ثواب دی اوس نه خزه خدا نه کوي اوس نور کارونه غري تاسو خبر نه ساده خلک جمعات کې ناشته او ذکر او عبادت عین تاسو نه خبر الله ما خبره وا اوس خو دومره لوی طوفان بدتمیزي راغلی ده چې بعض خزه درې ورځې مونږ نه کوي پالر ته تلو ما میک اپ خرابي مونږ نه کوي روغ را مټي دا نه چې مونږ وته باندې و چې دا دغه نه دا قهر چې بزان کړي دي دا خرابي فرض مون نه کوي الله دې معافي وکړي الله دې مونږ باندې رحم وکړي بس وې منځو کا مخکې د نه چې پتا منځو شي جنازي مون باندې کیږي نه مون دې رحم شپږشتم دا سوال باندې کې چې کوم مخکې نشوي فیصله شوي یو سړی لوړ دی جمعه خدای چیت کې یا چیته دی مال ورکي نه به دا فیصله شوي ویشتم د محال شي سوال باندې کې محال داسې چې موږ ته شل کسان نشو موږ ټول یا الله د پاکستان بادشاہانم کې بادشاہ خو یو ویګر الله ته ګران نه ده خدا سي نه ده یا یو سړی وادي نه کړو یا الله بغیر واده بچی راکې نو دا خبره سید د علم کلام په کتابونو کې راغلي چې د الله مدد د یو انسان سره ال راځي چې د هغه کار ته حرکت وکړي تو واده ته حرکت وکړه الله به حلال نکاح درکړي بیا بچی مل نه درکړي اتیشتم د الله رحمت بزان ته نو مخصوص کې صرف یا الله ما وبخي صرف په ما رحم وکړي یو کم دیرشم ټول حاجتونه به صرف د الله نه طلب کې مخلوق باندې به بروسه نه کې دیرشم دعا کون کې بم په اخر کې امين وای او چې څوک دعا اوري هغه بم امين وای یو دیرشم د دعا نرستو به دوړ لاسونه په مخ راکاږي دا ادب دی دا برکت د پاره چې د دعا برکت زما وجود ته راشي او دو دیرشم ادب دا دی چې په دعا کې به تعدی نه کې دا بنوي چې ما سوالو کو نه قبلېږي نو زه نور نه کو بلکې دعا به جاری ساتي دیرشم ادب د دعا دا دی چې ستا جامې به پاکي او کمزې کې چې دعا غواړي دا به پاکي او څلور دیرشم ادب دا دی چې دا زړه به د دعا ته متوجي ساتي او داسې ټکي بنوي چې مغل یاد کړي او روزانه ومغوي لکه بعضې خلک په دې دعا کې قافیه بندي کوي ترنم غوندې کوي خاص ټکي یاد کړي او ټول عمر ومغوي دا جایز دی خو ادب نه دی ځکه دا خو د زړه د توجه نه شو بس مغیر ټکړي داسې به نه کې بلکې د زړه نه به ټکي روباسي او هغه به الله ته وړاندې کې نو دا قبولیت ته ډېرې نږدې خبرې دي